واصف خان چې 10 کاله عمر لري هغه افغان دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم هغه په پاکستان کې زیږېدلی دی خو کوم قانوني مدرک نه لري. هغه د زوکړې سند، کوم قانوني هویت او ښوونځي ته لاسرسی نه لري. واصف د خپلې کورنۍ د لګښتونو لپاره په ځایي اصطلاح کباړ راټولوي. 5 بجې راځو کباړ راټولو، بیا 300 یا 400 کېږي. د کور لپاره پرې وړه اخلي. یو ورور مې بیرته افغانستان ته لیږل شوی، اوس زه او زما پلار پاتې یو. هغه هم د ورځې 300 یا 400 عاید لري. هغه لاسي کراچۍ چلوي، پر هغه د کور مصرف نشي پوره کېدی. یوازې د کور کرایه 9000 ده. د اوبو برېښنا بیلونه راځي. دا یو ډیر سخت کار دی او ځینې وختونه له زهرجنو کثافاتو سره مخامخ کیږي. که چیرې زده کړه وکړم نو مور او پلار به مې وږي پاتې شي. له دې کبله زه کباړ راټولوم. د ښځلو راټولول له ځانه سره ناروغۍ هم راوړي. کومې پیسې چې ګټو هغه کور ته وړو. سهار 5 بجې راځو او ماښام 8 بجې کور ته ستنېږو. بیا مو ټوله شپه پښې درد کوي. د پاکستان قانون ټولو ته د برابرو حقونو ډاډ ورکوي او په کم عمرۍ کې د ماشومانو کار غیر قانوني دی. خو د 14 کلن شعیب خان په څیر ماشومان د خیرات ټولولو یا ګدایي کولو د پخواني قانون له مخې چې په اشتباه سره هغوی خیر ټولونکي انګیري د پولیسو له لوري نیول کیږي. لومړی به د ښاروالۍ چارواکو او پولیسو تنګول چې له هغوی بد شو بیا مداخله کوي. د کوم ځای چې خزلې راپورته کوو هلته وهل کیږي. راته وایي چې پاڅېږه ولاړ شه، خو بیا هم موږ د یو کاغذ په راپورته کولو سره خپله مزدوري کوو. چارواکي ډیر کم په ندرت سره نیول شوي افغان ماشومان د ماشومانو د ساتنې خدماتو اړوند ادارې ته سپاري. له 2 کلونو راهیسې دلته کار کوم. زما عمر 18 کاله دی. موږ ته دلته څوک کوم کار نه راکوي ځکه موږ افغانان یو. هغوی موږ نیسي او وایي تاسو افغانان یې، نو موږ ته کار نه راکوي. کله چې موږ دلته خزلې راټولو نو پولیس راځي او موږ حاجي کمپ ته بیایي. هلته راڅخه 20,000 روپۍ اخلي او راته وایي که نه وي نو د پولي بلې غاړې ته مو واړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیسارۍ په وینا په پاکستان کې شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان میشت دي چې له دې ډلې 1.3 میلیونه په رسمي ډول ثبت دي. د قانوني اسنادو نه لرونکي افغانان په دوامداره ډول د اخراج، نیول کیدو او یا هم د استثمار له ګواښ سره مخامخ دي. This is a humanitarian crisis that needs urgent attention of the دا یو بشري کړکېچ دی چې د ټولو لورو عاجلې توجه ته اړتیا لري، لکه د جیوپولیټیک اصلي لوبغاړي نړیوالې بشري ټولنې او ملګري ملتونه. خو تر ټولو مهمه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو پاملرنې ته اړتیا لري. دوی باید سره کینی، دوی باید سره خبرې وکړي او د بې سرپرسته ماشومانو په اړه خبرې وکړي چې په پاکستان کې د سخت نامعلوم برخلیک تر سیوري لاندې ژوند کوي او د خپل راتلونکي څخه بې خبره دي او نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي. and they do not know what is their future and where they will go. په داسې حال کې چې هغوی د پاکستان د ریسایکل کېدو غیر رسمي اقتصاد روان ساتلی، د واصف، شعیب او قدرت په څیر ماشومان همداسې له سیستمه د باندې پاتې دي او هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. زه په پاکستان کې زیږېدلی یم، هېڅ نه پوهېږم چې افغانستان به څه ډول وي. زه چې هلته لاړ شم څه ډول به کار کوم. دلته دا د کباړ کار دی، د ورځې 300 یا 400 ګټو، کور ته وړو او ګزاره پرې کېږي. که هلته ولاړ شو څه به کوو؟ وږي به پاتې شو.